څلور واره کېږي زه داسې ما په لاس کې دانې راکې دا پیره ما نیوړه دا د هغه ماشوم له سلګیو ډکې خبرې دي چې وسلوالو طالبانو ترې د جګړې په ډګر کې ناوړه ګټه اخیستې. د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له ځانه ناخبره د طالبانو د جګړې قرباني شوی. وایي څو ځله طالبانو په ناخبرۍ کې ماینونه راکړي او له یو ځای څخه یې بل ځای ته راباندې انتقال کړي دي. بل پلار هندوانه بیا راکړې وه. هندوانه کې بم و؟ زه خبر نه وم. هغه دغه نفر در کړې وه؟ هغه مین شماین و. هغه هم جمعه در کړې وه؟ څلور واره جمعه راکړه یا بل پیرانې بد شو. د ماشومانو د حقونو ادارې وایي چې وسلوال طالبان همیشه په خپلو جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه اخلي. د دوی په وینا طالبان لومړی دغه ماشومانو ته روزنه ورکوي او بیا له هغوی د ماینونو په جوړولو او پر لارو او سړکونو د ماینونو ځای پر ځای کولو کې کار اخلي. د ارواپوهنې یو شمېر استادان څرګندوي چې له ماشومانو څخه په جګړو کې ګټه اخیستنه له رواني اړخه د دوی راتلونکي له خطر سره مخ کوي او د یو سالم انسان په توګه ټولنه کې نشي پاتې کېدلی. دوی خبرداری ورکوي چې کله ماشومانو په ترهګرو ډلو کې د ګټنې مخنیوی ونه شي نو ناوړه پایلې به ولري. په رواني لحاظ باندې دوی په ذهن باندې یا د دوی په ذهن کې هغه جګړیز تخمونه یا هغه جګړیز فکرونه راشنه کیږي او هغه وده کوي. بالاخره داسې یو سرحد ته راسي چې هغه په فکر کې جګړه او د جګړې فکرونه راګرځي. ټولنیز فعالان هم په جګړو کې د وسلوالو طالبانو له لوري له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه غندي او وایي دغه افغان ماشومان باید په ښوونځي او کورونو کې له خپل مور و پلار سره وای، نه دا چې د طالبانو په لیکو کې د جګړې لپاره د یوې وسیلې په توګه وکارول شي. د دې ملت د ژوند د بقا لپاره هیله ده چې د ماشومانو څخه په جګړو کې استفاده ونه شي. د دوی د استخدام مخه باید ونیول شي تر څو پورې چې موږ یو سالم او اساسي ټولنه ولرو. ځکه ما مخکې وویل چې ماشومان د دې ټولنې اساس بیخ او بنسټ تشکیلوي. د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي چې وسلوال طالبان ماشومان په جګړو کې د استعمال ترڅنګ ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالوي او هلته یې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزي. امنیتي ادارې هم وخت نا وخت پاکستان ته د ماشومانو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي. د کندوز پولیسو څو ورځې وړاندې وویل چې پاکستان ته یې د 3 ماشومانو د قاچاق مخه نیولې. د دوی په وینا دغه ماشومانو د 10 کلونو په شاوخوا کې عمر درلود او د کندوز ښار په یو مدرسه کې زده کړې کولې.